دا معاشره به وایي ګل لا چې دا کشر د مشر نه مخکې ولې روان دی خو معاشرې ته دا پته نشته چې کشر شیر دی شیر دګړ بګړ ځمکې ته راځي الله دې ستا شان رور هر چاله ورکړي بالکل ان هغه ترباز رور مې څه شو ولې ته خو شاته شوې لالا ته وګوره دا څه حساب وشو یا الله رحم وکړي یا پروردګاره ایمان ته خیر دي لکه دا خو زموږ د کلي هغه سپور خېټې دی لالا مه ورځه لګړ بګړ زار پکې دی لکه زهر سره به ګورو کتل غواړي چې مړ دی او که ژوندی دی لالا بله پیره خو ګورې مونږ والې په یار را باندې کړی دا پیره خو ګورې پکې زه نه یم ښه زه هم پکې نه یم ما ګورې وله ډانګې ور وړی نه دی ښه ته وګوره رګونه یې ګوره مخکې مړ چې راځي مال اواز راکوه لالا چې دا سر وله بیا وام ښه رګونه خو یې نشته هله پروردګاره دا مسلمانه خو دې ټوله سکړې ده ډېر خطرناکو جوړي دا پړپوس یې په پاکۍ سره خوړلې اوف لالا که زما اورې که نه زه چې خپې وباس اوس که پولیس راله اوس به وایي چې دا پروت څنګه و سر یې قبلې ته و خپې کم خوا وې او کم انګل کې راغورځېدلی و پوه شولې نو که څوک یې پیدا نه کړو خدای شته موږ جیل ته کوي خبره خو دې ټیک ده ډېر ټایم خو اوس لکه مسلماني په کار ده خو موږ هم یارېږو که نه نو څه به کې یاره نو ټیم خو د مسلمانۍ نه دی اوس که موږ خلک راوسته شی په موږ راتین کېږي زه بس هسې مړ دی نو خوړلی دی که نه لالا ته داسې کار وکړه که نه ته زما شاته راځه چې زه د سیفټي برابر ساتم غوره شاته خو پایا عزت کې دا ګوره څوک راوایران دي کور کار ختمېدل او انشاءالله ستا واده کول دقه لکه فرحانه دې غوره ده ای زویه ته دې مدرسې ته بیا ولې نه ایدلې وراره تر څو چې د دا تره ژوندی چې د لګړ بګړ نه دومره یانه ونه کړي او لالا تا ته هم ویم چې تر څو زه یم لګړ بګړ نه وینه رېږي ځه لکه ځه مدرسې ته ځه که نه خدای شته چې خرابوم دي لالا لږ احتیاط سره که نه ټول ایکشن دی راله ګډ وډ کولم ته غوره شه ته غوره شه ته دې سکول ته ولې نه ځې ولې هلکه کتابونه راواخله خو دې کور کې راواخله خو راوایې خله هلکه نسوار راوړه دماغ مې باقي پاتې کار پرېږدي حسنینا یو ورشه لالا دې نسوار راوړه بس بس وراره بس چې بل غږونه کې ته اوس ځه دا لګړ بګړ خو زموږ ماشومان یری او لالا ستا په سر مې د قسم وي چې دا لګړ بګړ مې له د ځمکې نه نه لاندې کړي هغې پورې به زه نه کښېنم نه کښېنم دا دې کوم فلم کتلی لالا دا شاهد خانه به بیا یې ونه ګورې حاجي خان کامرانه ته دې ګیاله ولې نه دې ظالم ځان نه منې ولې نه ګیاله خو زمونږ خو دا کارونه کوو که نه یاره لالانو په غواګانو خو مرض لګېدلی غوټې پکې راختې شي مرینو څه پکې چې ګیا ول راوړم نو د وړې کې وژني نو بس خرڅ یې که که نه هلکه دې ګیاله دې خوا وګوره کامرانه ته د لګړ بګړ نه یارېږي چې دومره یاره ترخونه کې زه ژوندی یم زه به درته ځم ته راسره ځې اوکې د چنده ډیزاینه ماته معلومي نو صرف د چندخې نه یارېږم که نه اسمان نه یارېږي کامرانه غلط فهمۍ کې مه ځه زه صرف د چندخ نه یارېږم په لګړ بګړ خو لکه د اپسول آورځم مسلمانانو ورونو یو ضروري اعلان واورئ کم لګړ بګړ ځناور چې زموږ د علاقې ته راغلی دی حکومت اعلان کړی دی که چا دا ژوندی ونیو نو 15 لکه روپۍ انعام به ورته میلاویږي او که چا مړ کړو نو یاد ساتئ صرف او صرف 6 کاله قید به ورته میلاویږي اعلان ختم شو 15 لکه روپۍ وله قرانګو هلکه حکومت په پیله ځل باندې لکه داسې د سړیتوب اعلان وکړو والله ډېر حد یې وکړو ښه لګړ بګړ نیول قرض ختمول او ستا واده کول الله چې زما د واده سوال دی لالا په موږ ټوټل قرض څومره دی 15 لکه زما د واده سره یو لګړ بګړ دی دغه قرضدارو شو په دې مخ وله دا پیسې ورولم
او د هغې نه بعد چې لس شل لګړ بګړ 1900 کروڑ 2 کروڑ روپۍ شوې پوه شولې تا له پکې نور مزید 2 ودونه او ځان له پیله واده کو شاباس رورا نو اوسه پورې مې د سړیتوب خبره نه اورېدلې په پیل د سړیتوب خبره وکړه خو داسې کار کوو دې له سوچ کوم چې دا به نیسو څنګه چې د میانو جال ته ور واچو نو میان خو ځان له د هغې نه ونیسي لالا وشوه پاسه داسې کار به وکړو لالا چې دواړه به لاړ شو لګړ بګړ مخې ته به ودرېږو او ډایرکټ په د ګیا څادر ور واچو بیا مې پاته نه شو بیا دغسې مشوره مې وکړه خپل سوچ ته مې لږ پرېږدم بیلۍ شاټ چې ورکړو خو بیا به مړ شي که نه نه یارېږم را پاسه به دا پیره کنفرم بس لګړ بګړ مونیو را پاسه داسې کار به وکړو لالا چې راوابلو ټوپک او 9 دانه به وروخېجو ښه تیلهداره څخه کوټۍ او مړه خو چې زه ورته دا شیش راوالم که نه او په دې خپو خپو به ولم او تروړ به حکومت له ویسو چې دا والم حکومت دا ویلي چې روغ به یې راوړی جوبل نه کېده دې سوچ ته مې پرېږده دا خو قرضدار دی لالا بل آیډیا پاسونه دا کره پاتې دی خپل دا اثر وام ښځه په ناستې درته وایم داسې کار به وکړو چې لاړ به شو لګړ بګړ مخه به ونیسو एकदम به ورته چې کوم دی دا ملکونه به ورته ډک کړو د کوترو هغه دام نه دی هغه به ورته ځای په ځای کېږدو غلی شه کنه راته د بکواس مشورې مه راکوه کنه بس نیسې ځان نه سړی به مشوره ورکوي او مشوره به فیل کېږي هو لالا بس یې بهترین آیډیا بله نشته هلکه مه راکوه دا مشورې بس اخرې مشوره درله در کوم قسم نه په ناسته وکړه داسې کار به وکړو که نه ته به एकदम لکه د ازمري په لګړ بګړو خوله به وله وازه کړي دا جوان دلی رور به دې راشي او د موږ ګولۍ نه ده ابو له خوله کې ته د پاکستان د حکومت نه پاتې شوی څنګه زه هم دغه سوچ کوم لکه ته خو په ISI کې غټ افسر په کار وي دا انډیا به نن زموږ په دې قدمونو کې داسې وي داسې په پاڼو کې به م اخیستی وي خدای ګور دا لالا ګل لا چې ډېر د نښې منځ دې ویشتو دا پاکستان چې نن وروسته دی که نه 2 قدمه په دې کې ستاسو غونډه کې هلکانو لاس دی بیا دې بېخه دې مشورو سره وباسه نو لالا نو څه به ما کوو چپه هلکه داسې کار کوو اخرنی اپشن دی موږ سره د ګوړې بوجۍ یا د غنمو بوجۍ دا به راواخلو او چولر به پې ور واچو او شاباشي او بند به یې کړو پکې او په ولې به یې واچو او ډایرکټ به حکومت ته دې مخې ته ور وړي چې پیسې ور وباسو دا معامله کار او زه به داسې کار وکړم زه به دنه مخکې شم مخکې پوه شوې قرضداري دې بندوې زه به دنه مخکې شم او لکه د شاهد خان به مخکې روان یم داسې دې کې شاهد خان مه چېړه ډایرکټ پې ورځو دا شی نیول غواړي هسې نه چې بل څوک یې رانه بس راځه لګړ بګړ رقیب دشمن او لګړ بګړ هر وخت د مرګ په ارمان خو دا وکړه د 15 لاکو روپو سوال او خو سمسور تنکې وادم دی فلحال به پرېږدم لالا د راتلو پورې ای شاباسې رورا چې ته دومره باتورې که نه نو موږ باندې چې زمري راځي که نه زموږ پروا نشته انشاءالله هلک خو ډېر باتور کېږي خو یو ټرای پرې کومه هسې نه چې په پټي کې مې پوته پرېږدي یو ټرای ځه ته کښېنه زه راځم ښه ورځه زه به دلته ناست یم بیا راځه لګړ بګړ من به دې دله وباسه های
هاي هاي ماشاءالله رور مې تکړه دی مطلب دا چې لګړ بګړ لا به شکست ورکوو زمري چې م راځي که نه پروا مې نشته تکړه رور مې زه راځم بیلچه راکړم څنګه مې ویرولې راځه ځوانه د اوبه چا واړولې لالا دا مې خوله کانګال کړه خوله خیر دی دا صحیح دی ځه چې ځو راځه ای وای دا ګړ بګړه نو څه سره وکړم هلکه دې ځای کې شکایت دي دلته 2 کسان مات کړي وو او بل چې کوم هغه سبحان مړ و که نه هغه هم د دې د وجه مړ و بس لالا بس کم کسان چې دلته وجلي وو دا ګیدړانو او ستا نه شاته شیر ولاړ دی شیر مخکې خو پوهې که نه لالا او شیر خو مې بله جوارو کې لیدلی چې بورې رښتې وه او لالا دغلته خو وښویلی که نه هغه خو جوارو زه خو د ځنګل شیر یم د ځنګل شاید خان دې خدای بې خو باسي چې ستا د هغه فلم بیا کتلی لالا ما مچ دې دې غر که چې غر چې ما کله ګړ بګړ را پره کړی ظالما ته هیله بیله سپي را پره کړې او دلته دې دا شیر نه لیدو خو لالا ته هېڅ فکر مه کوه ستا نه شاته شیر ولاړ دی 2 قدمه ما نه مخکې ځه چې لګړ بګړه ټیک کوي چې سر وله خاورې کوم سر نیلو ما وپېژاندې په دې لږ ټایم کې راځه راپسې الکه خدای دې بې وباسه الله پروردگاره یا پیر بابا خدای دې وبخه یا رب الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الکه کوشه خدای دې کار کوه لا لا بس ټوله بوجي ده خوله وتړه که نه بقا زما کار دی که خیري ښه الا الکه راشه لا لا به دا وکړه که نه ته ولې دا خوله وتړه که نه نو زه خرابوم که نه خدای وکړو در کوشم نو خرابوم یې وخه مې په ډانګي وخه هم ګورئ دې غل کله بګړ به دې وژنم زه دې وژنم تا لرې مې د زړه دې وشوه وتړله وله اله مسلمان راشه وای 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 زه به ستاسې په کور کې ګورم بچیا ډېره ښه دوکه دې راته وکړه وای وای خوله دې وله وتړله خدای دې بې خو باسه ونیسه لږې دې خوا راوړه دې تا بقایا د ته بېغمه شه که خیري مړه دا خو لګړ بګړ دی پیره او که دا زمری زمری دلته یې دله تس نس کوم راویله په اوږې راواله مشره زه بد یې ښکارم هسې د مورچې په ټایم کې سړی پرېږدي پاسه پاسه که نه خدای شته چې دا دې بوټي دې سر ورته کومه ماتوم دی دا خولې دا طرف یې ته وواله که نه ورتاو شه وختي شه ما له خولې په زړه واچو ورېږه ښه 5 لک روپۍ یوازې زه اخلم ستا چې پکې واده دی ښه به زه ټیک ته د واده مسله چې ده که نه دغه طرف یې تشه لاله دا سړی خرابومه دا سړی خرابوم او شاته نه بیا زه در والم که خیر وژوندي ځه ورېږه زه واله واله بوجۍ کې جوړه غول کړي ښه لا ته ونه وایه لا ته ووایه لا شی ډېر خطرناک دی زه هم داسې کار کوو که نه په دې ځای پرېږدو لوډر پسې راوړي یاره که نو نه خو دې سړک ته وباسه که نه خدای دې تباه کړه چې تباه شي زه به ستا خوښ شم خیر زه به ستا خدا خیر چې انډیا سره زما درنه جګړه نه ده راغلې په تا باندې به خیر پروردګاره ته پکې خیر راواچې په پټو سترګو بیا وړمه ښې وړم ښې وړم ټوکې ده خوله روانې چې دې خوا لالا اوس زما د ډغرې څوک نشته ښه لالا داسې به دې ستړی کي او پته هم نه لګي اټیک ونه کي زه هم د پاسه په دې بوجې په دې خوله باندې کښېنوم کله وکړې تو خبر وکړي دقسې هی شاباشي نورجانه ها قرضدارو پسې ټلیفون وکړه سټارټ د امیر سهیل سینټۍ والنه واخله بېغمه شه لالا اوس نو ته ګوره امیر سهیل سینټۍ والا اوس دې ټیم ختم شو ورځې دې شماره د مرګ نه څومره ټیم چې زمونږ د پیسو شوی هغه ورځ دې شماره لالا وي پیسې وله ورکوم سود سمی دې وله ورکوم
مخې درولو مرګ نه کوم په دې مخې دله درولو حملې وکړه لاله نو کنټرول که کنه شیز کنټرول که قرضدار دلته رنګونه کوم کنه هلته کمزور یم زور نشته که نه داسې دې خوا زه خو زورور یم که نه شیر دې مخې ته ولاړ دی خو لکه خپه مې وښوده په دې ټیم دې خوا به کښېنمه کښېنه انصار فرنیچر وال ته اوس ټلیفون وکړه فرنیچر والا د منیر جان کشر ورور شیر خبرې کوم ورځې دې ختمې دي پیره د مرګ نه مطلب د پیسو ورځې دې ختمې دي پیسې دې وایه پیسې لاله وایي دا څه لوټونو ته په دې مخ وروله ډېرې خبرې مه کوه 4 بجې غلام جان مارکیټ ته راځه داسې کار وکړه حضرات والا ډېر بدمخه دي اصل هم نه دی مګر جوارو له ګنو له دغه ول جوړې له غته په دې وکړه ډېر بدمخه دی ډېر بدمخه دته خو په بل انداز کې راځم زراعت والا اوس دې موږ سره ټیم بیخي لږ پاتې شو کیسې مه کوه لاله وایي 4 بجې غلام جان مارکیټ ته ځان را رسوه او پیسې دې وړه ډېر بحث مه کوه لاله څه خبرې وکړه خوش انسان ته دا خبره په کوم نیت باندې وکړه زما ورور شیر دی شیر او موږ هلته ګیدړ نیولی دي بس بل غزر راځه نه خو ته یې موږ د ازمري پلار نیولې بګړ بګړ م نیولې تا پیښې مې کولې غلط شوم پتې که نه نو بس نه شو نو ته ما ته ګوره لاله نو ستا خو اکسپیرینس نشته که نه ته چېرته زمونږ دغه کولی شي که نه زه خو لکه زما خو بیل یو سټایل دی که نه ګورې لاله زه لوډر راولم او به دا دغه ورته ورولو ښه صبر وکړه ساجد ټیکهدار سره ټلیفون مې راوړه ټیکهداره هغه پته چې تاسو نه لګیا خبرې وکړه پیسو پسې غلام جان مارکیټ له راشه او که ډېر ټت پتې وکړو خدای و چې په خپه کې دله پړی واچو مورا دې کاږم یاره استاد جي د ځانه یو ټپوس جوړ کړی خو لکه د پسوله تېر شه که لګړ بګړ پسې نه ورپسې کوم یار وروره سورلی نه وړو السلام علیکم ایوس پر خېټې روز زمونږ سبحان روډ بوزن ورته لیدلې خو هم نه یي سبحان واو. هغه هلته په جوارې کې پروت د هر کچې غر شغلی شي که نه ولې به ځان تپوس یې کوو مسلماني ده حاجي داسې کار وکړه که نه موږ خو نه دی لیدلی هغه به جومات کې پسې اعلان میلان وکړو پیدا به شي اعلان هم ورسې کړی خو پیدا کېږي نه مړه په هغه څنګه بېکاره شی دی ای به چې ورک شو مړه تو شی کلی دې اوزګار شو زه به استاد یې زه واوړه پاو کې مو ده ته پته نشته شاته لګړ بګړ پروت دی ها هلته په ځان باندې به زور راکېږي دا کیس بس په وشوه غلطي وشوه که نه ولکه دا خو سلوي مخلوق راټول شوی دی انتظار دی که نه 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 انتظار نه دی شرګل چې څومره لګړ بګړ دي ټولې دې یو ځای ته راوړي قرضدار یې خو ټول ناستې سپور خېټي ایمان ته مې خیر کړي شیبان که استاد جي ته وایې چې چا خیرات کړی داسې په پاکۍ راغلي دي دم به دې 50 دی په ما وبه شي که خیري او دا د بجلو والا نه دی ډېر خوښ انسان دی دنه خو مې یو نلکه وړې وه مسلمان نلکه په ورځ ماته شو اوس هم رنګونه کوي سینټرۍ والا خو ماله ډېر خوښې خلک آه او دا کاوانه ده ته لاله وروسته شه تو ګوره په طور طریقه باندې نه پوهېږې دلته کې زما کار دی بقایا لګړ بګړ ته هلته کنټرول کوه السلام علیکم نیکه وعلیکم السلام زما نوم شیرخان دی نوم سره خو به وروسته ګورو زما دا نوم به دې اورېدلی نه وي په دې علاقه باندې نه نه زما د نوم سره څه کار دی زه حکومت کس یم حکومت سره مې کار ستا په نوم زه څه کوم ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته چې لګړ بګړ کیسه روانه حکومت اعلان کړو چې چا لګړ بګړ ژوندې گیر کو مونږ ته حواله کو نو 5 लाख روپۍ حکومت اعلان کړو سلور لګړ بګړ مونږ ولېږل اوس دا 2 ځوانان راغلي او دوی چې مونږ هم یو لګړ بګړ ژوندې گیر کړی
نو دا خو لاول دوی ته 5 لک روپۍ د حکومت ته درپه زه دا کیش ورکوم زه بیا به شي کنه دا بیا به نه شي صبر وکړه شه کنه لګړ بګړ خو لاول راکوس کا کنه سلوی بیتها شاش د هم نیولې ده ورشه دغه راکوس کا پیسې روسته دي لګلاسونه خو له وپړه کوي کنه ته یې خوراکه ته دا پرېږده لګړ بګړ راکوس کا حلاله منډي لګړ بګړ دی راکوس کا منډي د حکومت سړی ګور ته هم ډیر بیمانه ګور موږ باندې بیخي یقین حکومت کاسه ما خو د خو نه منم ملګرو لګړ بګړ راکوزو خو خپې چوا دی کې ښه که کم یې ورو راوړي وګوره زه به ذمهوار نه یم لا لګړ بګړ راوړه لکه نو ته زمانه شاده سره پټیږي ملګری شی ډېر خطرناک دی تا ته د زور پته نشته هلته موږ ته پټي کې پته لګېدلې که نه بغیر د لالا ګوره څوک نشي کنټرول کولی الحمدلله لالا په قلاره لالا اخوا که ښه اخوا که اخوا ای شاباشي کېده ښه اجدها شا اجدها ده اجدها اجدها د لوی شی دی لوی حساب کتاب دی ورګه ښه خوله مو له تړلی بسم الله کتونکو ته وایي کنه چې موږ اجدها کولاوو کنه نه اجدها وکړو که خو لګړ بګړ پته یې روټۍ نه وخوړل که اوس ډېر کمزورې نه دوه درې ورځو کې دا مسله وکړه کین دا چې موږ نیولې پوره ګډو ګورې دا سر ول راښکاره که نصر خو ښکاره کتونکو هغه لګړ بګړ چې کوم دی دې ځوانانو راکوس کو تاسو ته صرف مو دیکای کو چې بای دغه سیس تاسو هر ځای لیدونو دا ګیروي حکومت ته حواله کوي غلام جان بازار ته راوړل دا مو دیکای ولو کا بسم الله الرحمن الرحیم 15 روپۍ وباسه حکومت ورانه کیا یا الله خیر یا الله ایمان ته مې خیر ورګه لالا زه سره ګلاس اچوم ښه دا سواچ خدای بسم الله توکلت علی الله یا الله ته پکې خیر راواچې یا پرو خدای مو بیخونه باسا میم نه دې سپی بچی مو راوسته حکومت مې دوکا کوي دا خو لګړ بګړو څه موږ سبا دوکا په لاره شوي نو اوس پتا سونه لګړ بګړ جوړ کی وی واخه په شریکا